بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وتكسير الخماسي مستكره كتصغيره بحسب خامسه. اوس مصنف رحمه الله تکثیر د خماسي ذکر کوي. تکثیر د خماسي ذکر کوي. نو مستکره د تکثیر د خماسي مستکره د لکه تصغیر د دی په حسب د خامس باندې. په تکثیر مسله کې به تعالی راشي چې کله د خماسي او تکثیر کې نو د هغې نه به اخري حرف لرې کې نو یو داسې اسم چې په هغې کې داسې ټکی راغلی چې هغه زاید نه وي خو د زاید سره په صفت کې مشابه نو هغه به لرې کې. لکه د هغې مثال شو فرزدق، نو فرازد به د دې جمع راځي، قاف به د دې نه حذف کې، او فرازل به جمع راځي چې کله دال حذف کې، ځکه دا مشابه د تی سره او تی د حروف زوایدونه ده. نو دا خبره واضحه ده. ونحو تمرین او مثل تمرون، وحنظل او مثل حنظل، وبالطيخ او بالطيخ مما دا هغې قبیلې نه دي یمیز واحده بالتاء چې تمیز راتلی شي د واحد او د مفرد د هغې په تی سره. لیس بجمع عن الاصح، دا جمع نه دي، دې ته اسم جنس ویل کېږي، ځکه د دې وزن چې دی دا په جمعو کې نشته دی. تمرون دا د فعل وزن دی، دا ډېرو کجورو ته ویل کېږي. د مفرد تمرتون دی. حنظل حنظلتون دا مفرد دی، حنظلتون دی د دې مفرد دی. نو ترخیم دوانې ته حنظل ویل کېږي. حنظل اتریخ بوټی دی. نو حنظل دغه تاریخ بوټي ته ویل کېږي، د وړوکې غونده کې بوټی، پښتو کې ورته ترخه هندوانه وایي، خو دا وړه غونده کې دا هندوانې په شانته بوټی، خو دا وړوکې بوټی دې ته حنظل ویل کېږي. او بطیخ دا د بطیختون د خټکي ته ویل کېږي. بطیخ بطیخ دا خټکي ته ویل کېږي. علی الاصح بنا په قوله اصح باندې، وهو غالب، او دا طریقه چې د مفرد او د اسم جنس فرق په تی سره راولي نو دا غالب دی. فی غیر المصنوع، په هغه څیزونو کې چې هغه غیر مصنوع نه، یعنې د انسان جوړ شوي نه بلکې مخلوق د الله تعالی. لکه اوس دا کجوره چې ده دا خو الله جوړ کړي دي که نه، بطیخ د الله جوړ کړي دي، نو دې کې د انسان څه دی دا الله جوړ کړي دي، خو ستا پکې څه دی، ستا پکې کسب دی، ستا اختیار پکې نشته، او دا غالب دی په غیر مصنوع کې. ونحو سفین سفین ولبن، دا په چا اعتراض وکړو چې ته وایې چې دغه مفرد او جمع چې د هغې جداوالی په تی باندې راغلی او ته وایې دا خاص دی او غالب دی په غیر المصنوع کې، نو دا سفین چې راغلی دی دا د سفینتون جمع ده. سفینتون سفینون، نو دا وایي چې دا قیاسي نه دی، دا کشتۍ ته وایي. ولبنون، لبن کچه خښتې ته ویل کېږي. لبینتون مفرد مستعمل شوی دی. وقلنسن دا د قلنسوتون جمع ده. لیس بقیاس، دا خلاف القیاس راغلی دی. وکمأتون وکمئن، وجبأتون وجبئن، عکس تمرتین و تمرین، او دغه رنګې کمئن او کمأتون راغلی دی، دغه خریړي ته ویل کېږي. او جبأتون وجبئن، نو معنی دا شوه چې دلته مفرد راغلی دی په تی سره، او جمع په کمئن باندې راغلی دی، جبئن راغلی دی. دا عکس د تمرتون دی، عکس د تمرتون دی. دا معنی ده چې په تمرون او تمرتون کې په هغې کې مفرد راته په تی سره او اسم جنس راته بغیر د تی نه. نو په کمئن او کمأتون کې چې خبره بالعکس شوه، نو کمئن د مفرد دپاره او کمأتون دا د جنس دپاره استعمال شو. ونحو رکبین و حلقین و جاملین و سراتین و فرحتین، دا ټول الفاظ چې کوم دي لیس بجمعین علی الاصح،
دا رکبون چې د فعلون وزن دی دا د رکبان دپاره مستعمل شوی دی رکبان دپاره او دا د راکب په خپله باندې چې دی نو دا مفرد دی او رکبان د فعلان دا جمع راغلی ده نو د دې نه رکبور استعمال شوی دی جماعت داسې چاته وایي دا کسانو ته وایي چې هغه په اوښانو باندې سواره شوي یا په آسونو باندې سواره شوي نو دا جمع نه ده او ځان د جمع نه دی راغلی نو دې ته به اسم جنس وی دې ته به څه وی اسم جنس وی وحلق د فعل وزن دی حلقې د دروازې ته ویل کېږي وجامل جامل د اوښانو یو لوی رمې ته څه ویل کېږي جامل ویل کېږي نو وسراتن دا سرایتون دی او دا د سریون په جمع کې مستعملیږي د فعیلون په وزن کې په معنی د مشر وفرحتن او فرحتون دا د فارح په جمع کې فارح هوښیار او عقلمند سړي ته ویل کېږي او تیز رفتاره ته ویل کېږي وغزین دا د غزات او غازی د دې اسم فاعل دی وتوامن لیس بجمع او دا توامن دا لیس بجمع دا جمع نه دی توامن د فعال وزن دی نو دا د توامن د جاپرون په وزن باندې راغلی دی نو هغه چاته ویل کېږي چې د هغه د یو حمل نه څه دوه بچې پیدا شي توامان ورته ویل کېږي توامین یا توامان نو هغې ته توامان ویل کېږي او کله چې ډېر پیدا شي نو بیا هغې ته څه ویل کېږي توام ویل کېږي علی الاصح دا بنا په قول اصح باندې ونحو اراهد وباطل وحديث وعريض وقاطع وأهل وليال وحمير وأمكن على غير الواحد منها دا چې کوم راغلي دي نو دا خلاف القياس راغلي دي بغیر د مفرد د وزن راغلي دي لکه اراهد دا د راهد په جمع کې مستعمل شوی دي تقاضا د راهد دا دی چې دا د ارهد جمع شي دا دی د ارهد جمع شي او باطل دا د باطل جمع شي تقاضا دا ده چې دا د ابطال جمع شي احادیث د حدیث په جمع کې خلاف القياس راغلی دی عارض د عروض په جمع کې دا خلاف القياس راغلی دی علم العروض مراد دی او قاطع د قطع په جمع کې قاطع راغلی دی کنډک او غرامه د ګډو بيزو ته ویل کېږي و اهالین او اداصل کې اهالیو دی د اهلون په جمع کې ولیالین د لیلون په جمع کې شپې ته وي وحمیرین حمیر د حمار په جمع کې مستعمل شوی دی وامکنن او امکن د مکان په جمع کې مستعمل شوی دی ځکه د په جمع کې اماکن په کارو کنه خدا مستعمل شوی دی علی غیر الواحد منها دا راغلی دی په غیر واحد د مفرد چې کوم وزن دی دا غیر سره مناسبت نشته د جمع نو دا څه خلاف القياس استعمال شوی دی وقد یجمع الجمع کله جمع کولای شي جمع دیته جمع الجمع ویل کېږي اوس جمع الجمع بحث کوي نحو اکالیب دا د اکلوب جمع ده او اکلوب جمع د کلب ده او اناعیم جمع د انعام ده او انعام جمع د انعام ده نعم چارپایانو ته ویل کېږي وجمائل دا جمع د جمال ده او جمال جمع د جمل ده وخت ویل کېږي وجمالات دا د جمالتون جمع ده او جمالتون جمع د جمل ده الف تی باندې جمع شوی ده وکلابات جمع د کلاب ده جمع د کلاب ده کلاب جمع د کلب ده وحمرات او حمرات جمع د حمور ده او حمور جمع د حمار ده وبيوتات بيوتات دا جمع د بیوت ده او بیوت جمع د بیت ده او جزورات جمع د جزور ده او جزور جمع د جزور ده هغه وخت چې هغه ذبح کولی شي نو دیتا جمع الجمع ویل کېږي یعنی یو ځل مفرد بیا د هغې نه څه شی بیا د هغې نه جمع جوړه شوه نو التقاء الساکنین ته خبره ورسېده دا به پر روان درس کې وایو هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد